राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को तो बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है आप? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। हाँ। खुश रहो, अभी बैठिए जरूर, अभी। ठीक है, अभी माइक दे दो, बच्चे को बात कर लें, बच्चे से उसको। खड़े हो जाओ बेटा, बात कर लो सब। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ, रखो, सब बैठ जाइए। अभी आना, अंदर दर्शन कर लेना। गौरी गोपाल भगवान का दर्शन किया आपने? हाँ। तो वो भगवान नहीं है क्या? हाँ है। फिर तो भगवान। आपसे एक और सवाल। हाँ, दूसरा भी करना, तीसरा भी करना, पहले एक का प्रॉपर उत्तर ले लो। बेटा आपने हमसे पूछा, आपने भगवान को देखा है? सिर्फ हमने नहीं, आपने भी भगवान को देखा है। फर्क इतना है कि आप देखकर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हमने भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा। बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ। हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कथा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम। शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। ठीक है। امخ ورځ کې ما د یو هندو پنډت بیان اورېدو، زه کله ناکله د دوی دا بیانونه مه اورم چې سړی خبرې چې دوی څه ګولونه چې دی هغه کري او څه بیانوي او څه نه بیانوي. نو دا یو مشهور پنډت دی په انډیا کې چې هغه ناسته و په بد حل لغړ. او سبحان الله، یعنې دا اسلام داسې ناشنا شوی دی. او حدیث کې راځي بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام اوله کې ناشنا او رسول صلی الله علیه وسلم یو وخت بیا روان دی چې اسلام به ناشنا شي. لکه اوس ګوره دا د هغوی د معاشرې دینداره دی او لګړ ګرځي. تاسو به لیدلي صرف هغه لنګ یې اچولی او داسې په دې اوږه یې کپړه را اچولي، ده ته هېڅوک د تعجب په نظر نه ګوري، حالانکې لګړ ګرځي او په دې مخ یې هغه زیړ رنګونه هم تپلي په بد حال. یهودو ته وګوره، د هغوی چې کوم دیندار یې هغه ځان له څه په بد حال ګرځي. د نصاراو هغې ته وګوره، هغه ځان له په یو سټایل ګرځي. دا نور چې بوذا دي او دا نور مذهبونو والا دوی ته وګوره، هغه ځان له یو په دنیا کې په یو باندې مې اعتراض نشته چې کله یو دینداره سړی مسلماني او ښایسته ګیری او پنسي د ګیټو نه بره ساتي، په ده باندې خو د غیر مسلمو 1,00,000 اعتراضات دي، خو مسلمانان پې به اعتراضات کوي. یعنې موږ دومره زموږ د دین ناشنا شو او موږ ناشنا شو د دین سره. نو دا د یهودو هغه پنډت په بد حال، یعنې سړی وایي چې ده سره به څوک سلام هم ونه کړي، داسې کرکجن په بد حال لګړ توګړ. زموږ چې کوم دیني مشران یې صحیح حق پرست، یو خو براینام دي چې په دین تجارت کې هغوی نه یادو. زموږ چې کوم د دین مشران دي او دینداره خلک د هغوی د مخ نه رڼا ځي، نور ته ځي. باحیا باعزته خلک یې قدرمند. د دوی دا چې سړی ویني، خصوصا د دې پنډتانو منډتانو د هندوانو ده څه به بل شان مخلوق یي. نو هغه بیان کوي لګیا دی، هسې د عقل ته دوی ګوره. په دې کې یو هلک راپاسي چې تقریبا داسې 14 کالو 15 کالو
هغوی ما سره یو سوال لري، ډېر هوښیار هلک یې، پته چې وروسته به یې دغه هلک ته به یې څه څه ویلي، خو کیمرې مخې ته ده و چې هغوی ما سره سوال دی. نو هغوی سوال څه دی؟ وی سوال دا دی چې تا دا بګوان چېرته په خپله لیدلی؟ یې پنډت ته وویل. هغه یې راګیر کړو، خو دا خو ډېر وران دي، خو داسې جواب ورکړي چې هغه ورته او ما لیدلی دی او تا هم لیدلی دی. هلک ځان له حیران شي چې زه ده خو به لیدلی، خو ما کوم ځای کې لیدلی. نو هغه ورته وایي څنګه په دې پوه ونه شو؟ وایي ته چې مندر ته لاړ شي ستا مخې ته څوک کي؟ بګوان نه دغه بګوان دی که نه، تا هم لیدلی ما هم لیدلی. او لاندې نه ټول خوشحاله شي او د هغوی څه خاص کلمات دي هغه ووایي او خوشحالي. څنګه جواب یې ورکړو؟ اوس د دې هلک په ذهن کې د فطرت یو خبره پرته وه چې بګوان خو دا بوت نشي کېدی، بوت خو رب نشي کېدی. خو هغه شی د پنډت نه تپوس وکړي چې ده چېرته هغه اصلي بګوان لیدلی؟ نو بیا ورته پنډت وایي چې خبرې ورسره کول غواړي د بګوان سره. نو هغه ورته وایي چې ولې نه، دا خو د خوشحالۍ خبره ده. نو یې خبرې ورسره هم کولی شي، د هغې به د زه یو طریقه وښیم. یو طریقه ورته وښیي چې د شپې ویده کېږي نو د سهاره پورې به یو ورد وي، په هغه ورد کې دا دي چې لکه بګوان ته وایي چې لکه ته راشه، او د هغوی یو بګوان نه دی، دا بوتان د هغوی قسمه قسم، د هر یو جدا نوم دی او د هر یو جدا کار دی، د هر یو جدا ډیوټي ده. نو د هغه خاص بوت نوم ورته وایي چې ته به دی رابلې او به ورته وایي چې راشه ما سره خوب کې خبرې وکړه، نو هغه به راسره په خوب کې خبرې وکړي. سبحان الله چې یو معبود باطل معبود په هغه باندې یو ماشوم دا اعتراض کوي او نه مني د هغه عقل چې دا د معبود او د دې بندګي کېږي، هغې ته دا سپینګیري او مشران او کشران او ښځې ټول ورته پراته. الحمدلله چې الله موږ ته توحید د عقیده را کړې ده. الحمدلله.